السلام علیکم. څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تاسو په خیر یاست؟ نن ویډیو چې دا هغه د هیموګلوبین پر برابر ده. نو هیموګلوبین چې دا هغه د هیماتولوژي برانچ دی. هیماتولوژي چې دا هغه بیا د میډیسن برانچ ده. نو موږ مقصد چې دی دا ویډیو نن جوړول د هیموګلوبین دی. هیموګلوبین چې او هیموګلوبین د کوم شي سره ریلیټډ او ټیسټ مینوال ټیسټ څنګه کیږي او په لاس چې کوم ټیسټ کیږي او په ماشین ټیسټ چې دی هغه په نور ویډیو کې در کوم. اوس دا د لاس ټیسټ کوم درشم دونه ویډیو هم نه لري خو خیر. او بله دا ویډیو چې زه درښکاره کوم که اصل انفرمیشن دپاره درښکاره کوم د هیموګلوبین انفرمیشن نه دی د هغه دپاره یې درښکاره کوم. که ټیسټ ګورې ټیسټ په اخره کې دی بس خو ویډیو کرا روانه ده او دا د ډېر ټیسټ دپاره مو ډېر توجه نه درو کړی ما د انفرمیشن دپاره چې دا چیشت دی او دا ولي. نو بسم الله الرحمن الرحیم. هیماتولوژي مین هیمومین بلډ لوجمنت سټډي اور چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بخښ به ډېره کوئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نور که داسې چې ښه ویډیو راتللی هغه مو ستاسو لپاره دررسېږي. اوس هیموګلوبین انفرمیشن مینوال میتھډ کمپیوټینګ ټیسټ مناسب خو دې خلاص شو. د هیموګلوبین د وینې معلومات او مینوال په طریقه کول ټیسټ ازموینه. اوس هیموګلوبین څه دی؟ هیموګلوبین is a protein in your red blood cells. هیموګلوبین چې دی هغه پروټین دی ستاسو په سره وینه کې that carries oxygen to your body's organs and tissue and transport carbon dioxide from your organs and tissue back to your lungs. نو څه چم کې دا کار خو ما وختیم د شوال په ډېر ویډیو کې ول دا اکثر RBC هیماتولوژي ګردن روان پر دغه شی باندې باس کی اکسیجن وړي ستاسو بډي پرې اور کاربن ډای اکساید هغه د ساخلې او د سینې په ذریعہ یا د فیفړې په ذریعہ یا د لنګز په ذریعہ باندې اصلي د باندې اور هیمومین بلډ دا دوه دی اور ګلوبین مینز پروټینز دغه د پښتو مې درته لیکلی دی. هیموګلوبین ازموینه ستاسو په وینه کې د هیموګلوبین اندازه کوي. هیموګلوبین ستاسو د وینې په سرو حجرو کې یو پروټین دی چې تاسو یې د بدن غړي او انساجو ته د اکسیجن لېږدوي او تاسو ته د غړي او د نساجونو څخه کاربن ډای اکساید بیرته د بدن ته دا جمله یې غلط کړه د باندې ودي. ښه وینه په څه دغه پرته باندې دا مطلب په څه شي یاد کېږي هغه به موږ ګرام یادو څه شي په یادو هغه ګرام پر ډیسي لیټر دی. ښه هغه نارمل رینج هم در ښایم لاندې اوس د هغه کیسه د اکسیجن اوس دی دا سره ټیک وینه دا اوس مالیکولر لیول باندې د عکس پروت دی د ښکایم داسې ډیپ سټډي در ښایم سر مو په خلاص د اکسیجن بغیر اکسیجن دی ګوره د RBC بغیر اکسیجن ده. یو خبره بله دلته به کلیر سر په خلاصوئ. هیموګلوبین چې دی هغه یوازې د سرې خانې ته نه وایي کېږي. هیموګلوبین په دې کې دننه پروټین ته وایي کېږي لکه دغه جړ شان دی دغه دا اصل دې ته RBC وایي کېږي دا کار دی دې ته پیک سیلز وایي کېږي RBC. نو اوس د هیموګلوبین څه کار کوي؟ هیموګلوبین لکه یو مقناطیس کار کوي. اوس دا اکسیجن د ځان سره دلته کې ثبت کړي دا اوس به اکسیجن ورسره دی دلته د ځان سره یو ځای کړي. نو دا اکسیجن دی اوس وړي د اوضاعو پورې د ریډ بلډ سیلز سیلز مطلب حجره دا اکسیجن به ته پرېږدي دا شین چې وینه دا اکسیجن دی. دا بیا هغه خبره ده د هیموګلوبین منشور د اماونټ اف د هیموګلوبین یور بلډز پروټینز کیریز دا خو هغه کیسه ده. دا بیا دا پر دې به راسو ریفرنس رینج نارمل رینج یا اندازه د دې د څو پورې باید نارمل وي. دا په نپر پسې اړه لري په کوچني پسې اړه لري په غټ پسې اړه لري په ښځو پسې اړه لري په ځوانو ښځو پسې اړه لري په کوچني ښځو پسې اړه لري. اوس ځوان هلک چې دی هغه د 14.5
ګرامه یا 13.5 ګرامه د ونیسي بیا تر 12.5 ګرامه پورې نارمل دی. دا مختلف نارمل رینجونه راځي، په دې به سوچ نه خرابوي. د ښځو ده عدل بالغ ته مایل کېږي د 11.5 بیا تر 15.5 ګرامه پورې نارمل دی. د کوچنیانو ده، هغه کوچنیان چې 1 کال وي نو هغه د 11.5 او د 13.5 ګرامه پورې پر ډیسی لیټر پورې نارمل ده. بیبي مطلب د 3 میاشتو کوچنی، 3 میاشتو کوچنی به څو ده؟ د 9.5 او بیا د 12.5 ګرامه پورې نارمل دي. نیو برونز چې دی هغه مطلب تازه پیدا شوی کوچنی، تازه کوچنی پیدا شوی هغه 15.0 بیا راځه د 1.0 ګرامه پورې راځي. دا په هر کوچني کې نه راځي. صحیح ده. دغه رینج د ماشي په دغه کې د پیکټ سیلز بیا جلا درته وایي کېږي. دا جلا درته کوم زه اوس دلته بل تصویر ما پرېږدو هغه به درته ریسک of high low hemoglobin levels مطلب لوړ او ښکته. لوړ چې سي د ډېر ناجوړیان ورسره راځي. ماماسي سمپل معمولي دغه درته راخیستلی کانسپټ کلیرېدو دپاره هم درته راخیستلی. لو hemoglobin level are associated with مطلب کوم چې ښکته لیول سي associated مطلب دغه څه به څه پېښېږي؟ کډني ډیزیز به وي، مطلب پښتورګو مسله به لري، د لیور ډیزیز د اینې مسله کېدای سي، او انیمیا چې د هغه د خونې د وینې کمي ته وایي. سمه ده یا به انیمیا. اوس په های لیول چې دي په دې کې په څه چم کېږي؟ دا هم لو لیول دی. دلته های لیکلی دی hemoglobin levels are associated. ډیهایډریشن کې هم کمیږي او کرونیک لنګ ډیزیز کې هم پورته کېږي هم کښته کېږي هم، خو هارډ فیلر کې هم زیاتېږي هم کمیږي. د دې ناجوړیانو سره دغه کېږي مخه. اوس دلته هغه واضح لیکل شوی دی. ډیکریز کنډیشن or the increase condition. decrease پورته کېدل or increase کمیدل. وی ډیکریز کمیدل سوري زما خله خطا وتل. ډیکریز مطلب کمیدل، انکریز مطلب پورته کېدل. لیز پروډکشنز. اپلاسټیک انیمیا. اپلاسټیک انیمیا هغه پلاستیک ته ناجوړي ته وایي کېږي، لکه د بون میرو چې ده هغه وینه جوړول پرېږدي. کینسر سو د میډیسن ډیورینګ دی ریټرووایرل. دا انټي ریټرووایرل میډیسن ډرګ هغه دی چې کوم لکه وایرس ډرګ دی ته وایي کېږي. دا هر وایرس ډرګ چې دا جلا خپل وایرس ته دا کې ما په خیال ته دا د ایچ پی ایس وایرس دی. د ډېر وخت مې نه دغه کړی سټډي په دې وجه. دا کیموتراپي خو دا معلومه ده چې دغه د کینسر ټریټمنټ شروع کړي یا بل داسې کیمیکل ټریټمنټ وي. کرونیک کډني ډیزیز زړه د یا خطرناک یا شدید یا داسې بله ناجوړي ته وایي کېږي. د ډېر نومانو کېږي. اوس په یوه نوم سړی نه شي درک کولی. نو پښتورګو مریضي سایروسیس د لکه تور جړی چې موږ تاسو بولو، اینې ته جړی لوېدل او د اینې مریضي ته وایي. هایپوتایرویډیزم چې دی هغه تایرايډ او هارمونلز فنکشنز ته وایي کېږي، لکه ګلینډز دود کوي اورېدلي یې نو هغه مریضیان ته وایي. آیرن ډیفیشنسي چې د انیمیا د آیرن کمول د اوسپنې کمیدل په انیمیا یو رقم قسم انیمیا ده. لیټ پوزینګز زیر مطلب د زیر ناجوړي ته یولال ته ایریتروسایډز پټاوسي. لوکیمیاسو ملټي مایلوماس ولا اور سینډرومز. وټامین ډیفیشنسي وټامینونه چې کم وي دا ذکر د ډسټریبیوشنز سکلز انیمیا هیمولوسیس دی. بلډ لوزینګ بلیډینګ فرام وانډ د زخم څخه بلډینګ او ډایجسټیو ټریټ د معدې څخه تلل ازمې څخه سچاس هیوی منسترل دې ته وایي
دلته زه سم نه وینم مونوستریل دی یا منستریل بلیډینګ دی ته وایي د حمل په دوران کې د هیمورایډ په دوران کې هم کیدای شي السر په دوران کې هم کیدای شي پورته کېږي په چیچ کې هغه په سی او پی ډي مریض کې پورته کېږي ډیهایډریشن کې پورته کېږي یعنی ایمفیزیمیا کې پورته کېږي اور هارت فیلر کې پورته کېږي کډني کینسر کې پورته کېږي لیور کینسر لیوینګ high altitudes پروسیتمیا اور ای پی او سموکینګ کې پورته کېږي دا دونه مهم نه دی ولې د دې پر برابر اوس موږ دونه سبجیکټ نه دی شروع کړی ولې په بعد کې د په مخ باندې سمې ویډیو درته راوړم په دې باندې چې دا ناجوړې چې ته وایي سم انفارمیشن دي او ټیسټ دي دا به د یو خبر په اساس دې سره به ډي ټي مکس یا به هول بلډ یا به ډي ټي سره مکس په دې کې به راخلي دا پروسس دی چې څنګه بلډ وځي څنګه راځي د لنګس ایلولیاو دي چې دا هغه څخه دي دا کوچني په لنګس کې کوچني خانې وي نو هغه ته الویلاو دلته زه سم نه وینم زما چې په درته زوم کوم ده الویلای دی چې د الویلای ورته وایي کوچني خانې نو دا به ریسپیریټري انفیکشنز وي ریسپیریټري سبجیکټ کې بیا زه سم ترتیب باندې د دې نور پروسس درته وایم نو ستاسو اوس نو دا به زه لږ کوچنی کړم ښه دا مالیکولر لیول باندې دی فیرټین د اکسیجن یې راخیستی دی د آیرن د اټیچمنټ هیمو ګروپ دی سنګل ورسره دا دونه مهم دی مالیکولر لیول باندې دا زه بیا په بعد کې درته وایم اوس چې خبر راغله اوس دا دی چې هیموګلوبین ټیسټ او دا ویډیو چې زه درته وایم دا به مکمله ګورئ ولې ځینې پوینټونه چې دی په اخر کې پاتې ځینې پوینټونه په سر کې راشي ولې زما دا داسې زه ساري ستړی یم دا ټایم چې په ویډیو لګیا سم د دې کار په شوق دا ټیسټ لاندې بیا ایروتروپوسیس دی دا وینه څنګه جوړېږي دا به زه په درته دغه کوم دا ژر به درته وایم بیا هیموګلوبین ټیسټ چې دی هغه په دوه میتډه کېږي اول مینول بمسبسی انالایزر یا اټو انالایزر میتډ بچبسی پر انالایزر مینول کې بس تاسو سره چې مهم دی بفر سولوشن اسیل جو سوای د البسی د پریوزر دا یو د ګلاس دی دا په دې باندې چې بیا په شک وهلو د لپاره مکسولو د لپاره 20 مایکرون کته په جسټر واخلې او کدا دبليو بي سي او هیموګلوبین پیپټ باندې راوخته دا ټوب سو دا برش سو دا د کشدو د پر د خپل منوال طریقه باندې خو چې واغه به د جسټران د شان و خدای خاص نه نو دی د دې لبرڅه کار اخلي دا هیمو میټر به سره هیمو سایټومیټر به سره پروسیجر ویډیو به زه درښکاره کوم مګر بیا د ثاني کېږي دا ویډیو لږ خراب راغلی ده خو ډېر بخښنه غواړم موږ ما کار به ډېرو ژر مې ویډیو درته جوړه کړې ښه چې په وروسته راغلی ده نو دا چې دی دا بلډ سو دا ټیوب سو دا پیپټ سو دا هیمومیټر سو دې سره به اول څه چمکې ډیسټل واټر به راخلې ډیسټل واټر باندې به پاک صفا کړې دا ټیوب چې دې صفا کړي بیا به څه چمکې دلته د دوو پرېدان دلته دوه اپشنونه درکړي د دوو پرې به ایچ سیل یعنی N10 ایچ سیل به ورواچوې د ایچ بي سولوشن چې در واچوئ دا به ته دا جګ درې بیا به څه چمکې دلته به 20 مایکرون شل مایکرونه صحیح ده وینه به راواخلو به چې دلته در داخله پرې به راوړي مکس به کړي د هارت بلډ سی بي سي بلډ راشي چې در سره دي چې واچوله مکس یې کړه مکس چې دې کړله پرېږده 2 منټه دپاره چې دې پرېږدول باره به بیا ډیجیټل واټر اخلې د دې سره به کلر یو ځای کوي زه دا ویډیو مخته روان ده چپه وروسته ده خو خیر ویډیو جوړه شوې ده اوس دا وګوره دا ګرځه ما جوړه کړې ده ژر مې جوړه کړه خو کار باندې ډېرو
هغه مې دې ته پام نه و سره چې ویډیو چپه را روانه ده. ول دا موږ استعمالوم نه، زما سره ډېر وخت زړه پرته وه، نو ما په یو صفایي باندې راواخته، صفایي ته مې هم پام شوی نه و. ولې موږ دا استعمالو نه اوس موږ سره ماشین دی هغه استعمالو. دا دې ور دلته داسې یې کښېږده یا سیده یې کښېږده، خو ډېر ښه دی. ولې دا ما ته کیمره یې ډېره نږدې وه. دا دې په پټ شو شل مایکرون. دا بند و زما ده، ما چې دغه وکړې وینه مې راکشول نه یې راکشول، بله مې بیا جسټر پر 20 مایکرونه برابر کړي، نو په هغه مې بیا راوکښله چې دا ټیسټ مې مخته پروسس په روان کړي. دا دې ور 20 مایکرون ما شو لپاره. نو دلته ډېر غږونه مو، ولې اواز مې بند ورساتلی دی، مخامخ راته نور شیان سټارټ په اواز ډېر تیز و. نو ما کوشش کوو چې یو رقم ویډیو درته جوړه شي. دا که په دې موبایل کې دې کتئ، موبایل ما چې داسې روټیټ کړي یوه خوا او بله خوا یې وګوره، بس صحیح. نور داسې کمپیوټر کې دې لږ مسله درسره جوړوي، خو هلته دونه مسله نه درسره جوړوي انشاءالله. دا ما چې د معمولي باریک د معلومېدو دپاره مې درته دغه کړل. دا دوه پرې ورسېږي، ججر مې کوئ، هلته ما کار مې کوئ، نو کار مې اوس د 2 لږ زیات شول، خو خیر 2% دی. اوس ما بلډ راواخلئ، بلډ به ورسره که څه داسې اوازونه را روان وو، د هغه به بخښه کوئ. صحیح ده. بلډ پام یې نه و لیکل، ولې په دې وجه باندې پنکه را باندې سټارټ وه. دا بل وخت بیا انشاءالله چې نور ویډیو راځي هغه ترتیب باندې به راځي. دا زه اوس راکشوم نه راکشېږي. او ګلاوزو د دې شیانو به ډېر خیال ساتئ. ګلاوزو چپنې بولئ او داسې نور ماسک وغیره و د دې شیانو به ډېر خیال ساتئ. دلته خو نو ما چې د ایکسپریمنټ دپاره درښکاره کړی دی، د جسټر مې دې راواخلي. نو تاسو په دې شیانو ډېر خیال ساتئ، ول ځان وساتئ، بیا نور وساتئ، او د هر پښتون سره خپل همکاري وساتئ سره. دا دلته درته میکس کړه، د بلډ ځای دلته ورسره میکس کړه، بلډ چې در واچوه، اوبه سوبه ور واچوه، در څو کړئ میکس یې ګوره کرا هلته دا کله کله د ده اخر ځای مات شي، نو هغه پام به ډېر ساتئ سره. اوس دا مهم لفظ دپاره زه ګرم که دغه کلرونه سره یو رقم شوله، درې سره رنګ یو رقم هلته یې بلب ته ونیسئ، د شاوخوا ته چې د بلب داسې ونیسئ سپین رڼا درته کوي، نو دا رنګونه به سره یو ځای کوئ. رنګونه چې یو رقم و، بیا دا ستا ټیسټ کنفرم دی. اوس ما دا ټیسټ چې و 12% را روان و، 12 ګرام را روان و، نو ګرام را روان و. نو د شپې دا ګرد رنګونه به زه بیا شاته کړم، ښه رنګو ځای به درته وایم. دغه رنګونه به تاسو ډېر احتیاط ورسره کوئ. دا وګوره ډارک دی، دا ژړ دی. بلب ته چې دې ونیوئ باره داسې ونیسه، دغه پشکې ودرو ټیوب، نو بس خپله درته معلومېږي انشاءالله. اوس به سبجیکټ ولاړ شو. دا وګوره دلته سم نه دی راغلی، خو ما چې د سر خلاصېدو دپاره دا ټیسټ اوس نه کېږي په ډېر څه باندې، په ډېر سره، په ډېر داسې ځای کې چې هغلته شی نه سي رسېدی، یا نوي لیباټریان یې هغه یې خلاصوي. اوس زما مین سبجیکټ کوم چې زما ته خوند هم راکوي او زه ورته انتظار وم، درته راوستی مې هغه دا دی.
اوس سره وینه د کم ځای سره راځي دا هم په ساته سره وینه د بون میرو سره جوړیږي بون میرو بیا سټیم سیل جوړ کې سټیم سیل بیا ډیوایډیږي هغه بیا د مخ ته په سټیم سیل کې درته وایم نور بون میرو سبجیکټ شروع شو اوس بیا دغه څه بیا چې جوړیږي پرو ایریتروبلاست جوړیږي پرو ایریتروبلاست دا ایریتروبلاست چې دی دا تقریبا 60 ګنټې 60 هاور د دقیقې بولي ما اوس پښتو ډېر کمزور سره وړم د کله ماجر کله چیرې ورور خپل خاورونه هغه پرېږده هغه دونه ولې پر سبقه کې دا خبرې خوند کوي پرو ایریتروبلاست نو د 60 ګنټې دپاره 60 هاوره دپاره په دا جسم کې یا په د بدن کې ګرځي یا پر بون میرو سره چې جوړ شي هلته ګرځي بیا د 60 ګنټې بعد سرواله په دا کې پیدا کېږي ځان سره سرواله د وینې سرواله بیا چې جوړېږي بازوفیلیکس دا د مات سي بلاست نه مات سي داسې خانې شي ایریتروبلاست ځینې جوړ شي 25 ګنټې بعد دا بیا څه کېږي د بلاست دی دا کومې خانې ټوټې مات شوي چې دی دا پر ختمېدو رواني لږ پاتې شي فولومینز لږ کروموټوفولیک دې ته وایي کروموټوفولیکس دې ته وایي فولومینز لږ کروموټوفولیکس مین چې دی هغه دغه ته وایي کروموزوم سوه کېږي یا دغه ته وایي کېږي هغه باندې به زه په بعد کې بیا ویډیو برابروم درته نو دلته څو دانې پاته شول دا لږ پاته شوله کرا سره وینم پر زیاتېږي هغه داسې کرافټ کېږي مطلب درته لږ کونجواله ورته پیدا کړی دی درته اورترو یعنې کروموټوفولیکس ځین جوړ شو ایریتروبلاست کوچنی شو دا دی کوچنی شو ایریتروبلاست اوس دا اربسي خپل ځان برابروي داسې توتبر دا برابروي دا 15 ګنټې بعد بیا د پولو کروموټون چې دی پولو کروموټوفولیکس چې دی 15 ګنټې بعد بیا دا رقم کېږي نیوکلیس د دې څه وخت راځي انجکټډ نیوکلیس چې دی د 10 ګنټې بعد دا نیوکلیس د دې څه وځي ولې دا به په یاد ساتئ په ایریتروسایډ کې RBC کې هېڅ دغه نشته نیوکلیس نشته دا نن نیوکلیس دی ده او دا ریټیکولوسایډز دې ته وایي کېږي دا کوم وخت دی داسې نیوکلیس ووت خالي پاتې شو دا نیوکلیس چې تازه نوتلی دا بیا یو دانه په دې کې پاتې وي دا ریټیکولوسایډ چې دی دې ته میچور RBC وایي کېږي مطلب هغه غلط کې RBC نه تللی دانه داسې کم دانه پاتې وي فایکونوټیکس چې دی نیوکلیس ځینې ووځي خو لیکن بیا هم یو خانه ځینې پاتې وي په اخره کې چې دی 3 ورځې بعد بیا ستا ایریتروسایډ چې دی برابر سي هغه بیا پروسس شروع کړي دا ګوره دا کوم دی دا لین ته ګور لین داسې روان دی یو دم پورته شو دا دی ګوره ایریا میچوریشنز دې ته وایي کېږي ایریتروپوسیس میچوریشنز ان بون میرو کې جوړېږي ایریترو مینز RBC یا سور رنګ RBC پروسیس مینز روان حالات یا سنتسیز د RBC سنتسیز میچوریشنز چې دی هغه بالغ حالات څه ورته دغه ماسي ډیفینیشن دی دغه لپاره ایگزامینیشن لپاره یا د چیش دی یا د امتحانو لپاره erythropoiesis is the process which is produce red blood cells erythrocytes which is the development from the erythropoietic stem cells for maturation red blood cells هغه پروسس دی چې د erythrocytes د وینې حجرې تولیدوي کوم چې د بالغ سره د وینې سیستم د حجرو یعنی ایریتروپویټکس لپاره د هغه پراختیا ده نو خو دې نو په سبجیکټ سره خلاصو که په ویډیو کې داسې یو خبره سوي چې تاسو ناراضه سوي یاست نو بخښه به ډېره کوئ کوشش کوئ چې ولې موږ تاسو باید یو در بله
که څه هم په هر ځای کې افغانۍ او پښتون چې دی په هر ځای کې یو د بل سره به محنت کو، مخ ته به ساتو، د بل د لاس محتاجي به نه ورته راوړو. کوشش کوئ چې که څه هم دا ستا فیلډ نه وي سبسکرایب کوه، بل ته به یو ستا د وجې فایده ورسېږي یا به موږ ته یو داسې فایده ورسېږي چې هغه تا ته یو څه فایده ورسېږي. الله مو مل شه، بخښه به ډېره کوئ.